شما تکرار صحنه را مشاهده بکنید. فرصتایی که برای تیم ولایت بدخشان ایجاد شده بود، همچنان فرصتایی که استفاده شد از سوی تیم ولایت سرپل را با عنوان قهرمانی نزدیک ساخت و بالاخره در اخیر عنوان قهرمانی را به دست آوردن. اینجای کار هم میبینید که گوساله افتاد از دست چاپندازان ولایت سرپل به چنین شکلش به داخل دایره هدایت شد و همچنان اینجا بود که کوشش چاپنداز ولایت بدخشان بی ثمر ماند، نتیجه در پی نداشت. همچنان چالشی همچنان بود، بازی به چند دقیقه متوقف شد. اینجا هم امتیاز به دست آوردن سرپل. امتیازات سرپل نسبت به بدخشان در اول هم هویدا بود که زیاد میشه، چون استراتژی بازی سرپل قوی تر بود. بله بلا شکه په نن سیاله کې یوازې یوه موقع او فرصت د حلال ترسره کولو لپاره چې هغه کې هم بریالي نه شو چې شکمن پرېکړه وه د بدخشان د لوبډلې پهلوانان. اما بیا که وګورو چې د سرپل لپاره څومره په زړه پورې لوبېدنه ترسره کړله د دوی لوبډلې لوبغاړو په دغسې موقع کې چې حلال ترسره کېږي. عمربیک لاړخه دا یو بل سخت حالت. عمربیک پهلوان دلته مناس نیازو په د خوسکي مخکې وړلو کوشش وکړ او مناس په حلال ترسره کولو بریالی و. دلته بیا د عمربیک پهلوان هغه موقعیت جوړونه چې نوموړی خپل آس بیا ځغلوي، په دغه تیزۍ سره ځغاسته ورکوي. دلته په حلال ترسره کولو باندې بریالی کېږي او دفاعي لوبغاړي د نوموړي مخه ډب کولو کې پاتې راځي او دا بیا وروستۍ شیبې چې دوی د خپلې اتلولۍ او د بریا په خوښۍ باندې بیرغ په لاس توفیق پهلوان تاسې ګورئ چې آس ته ځغاسته ورکوي. حاجي محمد، صفت پهلوان، صلاح الدین، مصطفی، سید واز، سید مسعود شیرپور، نجیب الله سمنگانی